سپوږمۍ نشي کولی چې 853 منفي 283 تفریق کړي. د سپوږمۍ سره د 853 منفي 283 په شان ځواب موندلو کې مرسته وکړي. یوازې یو ځواب وټاکئ. غواړو په دې ځوابونو کې هغه ځواب په نښه کړو چې د 853 منفي 283 پوښتنې سره سمون لري یا یو شان دی. نو د الف ځواب ته به راسو. 853 منفي 200 یا 2 سلیزه، دلته هم 2 د سلیز په ځای کې لرو. نو تر دې ځایه دا ځواب سم دی. منفي 50 یا 15 لسیزه، دلته 15 لسیزه نه لرو. نو دا ځواب سم نه دی. دا ځواب به داسې کړو. 853 منفي 283 کېدای شي داسې ولیکو چې 853 منفي 283 به داسې ولیکو چې 2 د سلیز په ځای کې دي. نو 200 منفي 8 د لسیز په ځای کې دي. 8 لسیزه 8 کېږي. منفي 3 د 20 په ځای کې دي. 3. د بیا ځواب ته به راسو. 853 منفي 20 یا 2 لسیزه، په 283 کې 2 لسیزه نه لرو بلکې دلته 2 د سلیز په ځای کې لرو. نو دا ځواب مو هم نه دی سم. راځئ د جیم ځواب ته راسو. کېدای شي د جیم ځواب سم وي. 853 منفي 200 853 منفي 200 تر دې ځایه دا ځواب سمون لري. منفي 53 منفي 10. موږ دلته منفي 8 منفي 3 لرو. 53 او 10 3 8 کېږي او 8 او 3 هم 3 8 کېږي. نو دوی منفي 8 منفي 3 د منفي 53 منفي 10 په شان لیکلی دی چې منفي 53 او منفي 10 او منفي 8 او منفي 3 یو شان دي سره. نو د جیم ځواب مو سم دی. د جیم ځواب به په نښه کړو. راځئ یو بله پوښتنه کار کړو. تش ځای ډک کړئ. 143 منفي 9 د تش ځای منفي 8 سره یو شان دی. غواړو دا تش ځای په مناسب عدد باندې ډک کړو. که وګورو دوی د 9 سره یو جمع کړی دی چې 8 سوي دي. داسې د 9 سره یو جمع کړی دی او 8 سوي دي. نو د 143 سره به هم یو جمع کړو. جمع یو چې 144 سي منفي 8 سره یو شان دی. نو 143 منفي 9 د 144 منفي 8 سره یو شان دی.